دغه خپرونه دغه سلسله د افغان ټي وي لسمه د ایوارډونو دستوره چې هغه دوام لري او تاسو چې کوم دی نو مونږ سره یو مونږ تاسو سره یو. زه اوس دعوت ورکوم ډېر محترم محمد اجمل خان مومند صاحب ته چې هغوی دې راشي او دغه تاسو چې نن کومه رنګیني ګورئ دغه حال کې دغه حال ګورئ دغه یو په پښتونخوا کې یو داسې حال چې هغې مونږ مثالونه ورکولی شو چې بی اکثر له مونږ د لاهور او د اسلام آباد د حالونو مثالونه ورکوو او په پښتونخوا کې هم داسې ښکلي حالونه چې مونږ پکې خپل وي آی پي فنکشنز پکې کولی شو. زه ډېر محترم اجمل خان مومند صاحب ته خاص کوم چې هغوی دې راشي او د خپلو خیالاتو اظهار وکړي. ډېر محترم اجمل خان مومند صاحب. زه د افغان ټي وي ډېره شکریه ادا کوم چې دا سالګرې زمونږ د غریب خانې ته راوړه. زه یو 2 منټه خبره کوم ډېره نه کوم. ایلیګن سرینا چې کوم دی دا پرایویټ لیمیټډ کمپنی ده دې کې ما سره عربستان جي او بوستان جي پارټنران دي او دا ما ستاسو د پښتنو یو خواهش پوره کو. پښتانه بتللو کراچۍ ته لاهور ته اسلام آباد ته ودونو لا نو ما ویلې چې هلته به واده یو واده پسې به 500-600 کسان تلل د 10,000 روپو به تیل سېځلو هلته به شپه کوله بیا به راتلل ټیم به یې ضایع کېدو. دا څیز موږ دلته راوړو. تاسو په دعوې سویلی شئ انشاءالله چې په پوره پاکستان کې په کراچۍ کې په لاهور کې په اسلام آباد کې تاسو ویلی شئ چې پښتونخوا کې هم داسې یو شی شته دی. دویم زما به د پښتنو ته یو درخواست وي چې ټول پښتانه انویسټمنټ وړي د پېښور نه بهر. پېښور کې هېڅ هم نشته چې په خپله ټکي هر څه ټیک دي. انویسټمنټ خپله صوبه کې کوئ. دلته به تې غریب سړي ته روزګار میلاویږي خاندانونو ته به ته میلاویږي. دلته ایجوکیټډ کسان هم شته دی پروفیشنل هم شته دی. یو سړی دی نه وایي چې ما سبق وویلی او ما ته نوکري نشته دی. دلته داسې نوکران شته چې 4 लाख روپۍ تنخواه ملي 3 लाख روپۍ تنخواه ملي ایجوکیټډ ویل ایجوکیټډ. الحمدلله دې نه 75 کسانو ته خاندانونو ته روزګار میلاو شو او آنکال بیا کله کله دا کسان لاړ شي 100 تم 120 تم دلته د 2000 کسانو فنکشن کېدی شي ون ټایم باندې. الحمدلله دلته ښه سروس دی. د ایلیګن سیرینا خپل فیډر دی. د پارکینګ ایشو نشته. د ښار په منځ کې ده. اربن ایج دی. تا ته کینټ 2 منټه کې دی. موټروی چې کومه ده 3 منټه کې ده. ډي ایچ ای 15 منټه کې ده. رنګ روډ هم کولاویږي. نو زه ستاسو ډېر ټیم نه لم. ستاسو ډېره شکریه او دا څیز هم تاسو پښتنو له جوړلی. یو ورځ باچا خان نه وایي چا تپوس وکړو هغه مومندو ته راغلی و نو هغه ورته وویل چې یاره زما دا ځکه خوښ دي چې دا محنتیان خلک دي دا به ډېر مخکې ځي. نو انشاءالله دغه شان تاسو هم په دعوه باندې ویلی شئ او ملکونه چې کله هم جنګونه ګټي نو هغه په حوصلو باندې ګټي په وسلو باندې نه ګټي. انشاءالله د پښتنو حوصلې ډېرې اوچتې دي. والسلام. ډېره زیاته مننه ډېر محترم اجمل خان مومند صاحب چې هغوی د ایلیګن سرینا په حوالې سره خبرې وکړې. مونږ هم ډېره زیاته مننه کوو. افغان ټي وي د هغوی ډېر زیات شکرګزار دي چې په دې ښکلي ځای کې د هغوی مونږ ته ځای راکړه او دغه ښکلی رنګین پروګرام یې چې کوم دی نو په ګل بدل کو.